سلامونه قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو، زه مسکا صافی غواړم چې تاسو سره نن د یو مهم موضوع په تړاو تاسو ته البته معلومات وړاندې کړم، ځکه چې ما سره ډېری افغانان چې په پاکستان کې میاشتې اړیکه نیسي او د هغوی اندېښنه همدا ده چې اوس مهال هغه افغان کډوال چا سره چې شنه کارتونه یا هم د PoR پروف اف رجسټریشن په نوم دی، دوی ته اندېښنه دا ده چې د دوی به راتلونکي څنګه کیږي. هغه افغان کډوال چې ECC ول یعنې ژیړ کارتونه لرل یا هم هغه افغان کډوال چې چا سره بیخي سره اسناد نه ول، د هغو وضعیت تاسو ته معلومه ده چې له پاکستان څخه په زوره یا هم په خپله خوښه هغوی د پاکستان څخه شړل شوي دي. البته اوس چې دا 1.3 میلیونه افغان کډوال PoR لري، دوی ته اندېښنه دا ده چې د دوی به راتلونکي څنګه کیږي. نو د ډیرو بلکې د دوی بانکونه یا هم اکاونټونه هم تړل شوي دي، ورته میسجونه په موبایل کې راغلي چې ستاسو اکاونټونه بلاک شوی او تر څو چې تاسو خپل کارتونه بیرته تمدید نه کړئ، تاسو ته بیرته به ستاسو اکاونټونه نه خلاصیږي. نو دا یو ستر سرخوږی دی، ورسره د تګ راتګ یو ښار څخه بل ښار ته تلل، تجارت، د ژوند چارې سرته رسول، دا خورا سخته کار دی. اما دوستانو تاسو ته معلومات وړاندې کوم چې د دغو افغان کډوالو لپاره د کابینې څخه او په ستر کچ باندې ناسته شوی ده او غوښتنه هم شوی د UNHCR له اړخه او ځینې نور ادارې چې دي، دا غوښتنه شوې چې دوی ته باید مهلت بیا هم وغځول شي د کارتونو چې کوم تیر کال غځول شوی و د یو کال دپاره او په 30 جون کې د کارتونو موده پای ته ورسېده. له خیر سره بیرته به دا وغځول شي، خو دا معلومه نه ده یا به 3 میاشتو دپاره وي یا به 6 میاشتو دپاره، او البته د کارتونو دپاره د اکاونټونو دپاره هم غوښتنه شوی، خط لیږل شوی دی د مرکزي بانک ته چې باید ټولو بانکونو ته وویل شي څو د افغانانو اکاونټونه بلاک نشي. البته که چېرته دا ژر تر ژره دا نوټیفیکیشن صادر شي، زه به د دې نوټیفیکیشن انځور هم په خپله پاڼه تاسو سره شریکوم او دا تاسو کولی شئ بیا په اړوند بانک کې جمع کړئ یا هم هغوی ته وړاندې کړئ یا د هغوی کوم منیجر سره که تاسو اړیکه ده په موبایل کې هغوی سره تاسو خبرې وکړئ څو د دغې پر بنسټ ستاسو اکاونټونه بیرته خلاص شي او تاسو په اسانه ډول وکولی شئ خپل کاروبار یا هم د ژوند چارې روانه کړئ. او یو وړاندیز به زما همدا وي چې څومره هم کسان خپل اکاونټونه دلته پاکستان کې لرئ، تاسې کوشش وکړئ چې خپل دا حساب یا دا بانکونه یا دا اکاونټونه کوم یو بل خوندي هیواد کې یا هم که افغانستان کې تاسو پر چا باندې اعتماد لرئ، د کورنۍ غړي وي، هلته تاسو انتقال وکړئ، ځکه چې هیڅ معلومات نه دی د پاکستان د پرېکړې چې داسې نه شي 6 میاشتو وروسته بیا کوم بل سرخوږی تاسو ته جوړ شي. نو خو غوره همدا ده چې تاسو ځان ته یو بدیل لاره جوړ کړئ او خپل دغه مسله حل کړئ. نو دا تازه معلومات دی او د قیصر اپریدي سره هم زموږ خبرې شوي دي، هغوی هم وینا همدا ده چې افغانان به نه ایستل کیږي، یعنې تاسو ډاډه شئ. تر دې دمه پورې خو داسې کومه خبره نه ده، که داسې وي بیا به هم هغه موږ تاسو سره په بېلابېلو ویډیوګانو یا هم په پوسټونو کې تاسو سره شریکوو. ښه وخت، ښه چارې.